بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ربستنه کړه ده چې پړمخي پریوتل او پړمخي خوب کول د شریعت له نظره روایت لري کیا. د دې پوښتنې ځواب دا دی چې پړمخي خوب روایت نه لري، مکروه تحریمی دی او تاوان هم لري، بدن ته په طبي لحاظ هم تاوان کوي. په روایتو کې راځي چې حضرت عبدالله ابن تحفه رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو څه مسکینان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین میلمانه کړل. نو دی وایي چې کله سهار سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرام د لمانځه لپاره راپورته کول چې رالی وې کتله زه پړمخي پروت ومه، پر نس باندې پروت ومه، نو برای په پښه باندې وښورولم. راته ویې ویله چې څوک یې؟ نو خو عام طور چې یو څوک پړمخي پروت وي نو یو شی بیا هم پر ځان اچولی و. نو نبي علیه السلام پوښتنه ورڅخه وکړه چې څوک یې؟ نو دی وایي ما ورته ویله چې انا عبدالله ابن تحفه، زه عبدالله ابن تحفه یم. نو باره دی وایي ما ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویل لا تضطجع هذه الزجعة، دغ ډول مه پرېوځه، فإنها زجعة يبغضها الله، دا داسې خوب دی دا پړمخي چې خدای بد بولي، خدای په خشم کیږي ورته دا خوب ته، دغه خوب د خدای نه دی خوښ. او په یو بل روایت کې راځي نبی علیه السلام ورته وایي ان هذه زجعة يكرهها الله، دا داسې خوب دی دا رقم پرېوتل دي چې الله جل جلاله یې بد بولي. مسند احمد 19 جلد 26 صفحه، د حدیث شمیره 23615 او 23614. په الفقه الاسلامي و ادلته کې لیکلي دي چې څوک چې پړمخي بېدېږي د هغه سترګو ته تاوان رسیږي، سترګې کمزوري کیږي. او بل د پړمخي پرېوتلو څخه د انسان نطفه یعنی مني دا نرم کیږي چې د سرعت انزال او د نورو ناجوړیو لامل هم ګرځي. نو څوک چې پړمخي بېدېږي هغه دا تاوان لري. که چیرې یو څوک د یو ضرورت په خاطر باندې پړمخي پرېوځي بېده نسي، دغسې یو ګوړی پرېوځي بیا پروا نه کوي. الفقه الاسلامي و ادلته اول جلد 43 صفحه. همدا ډول په فتاوا هندیه کې لیکل شوي دي چې پړمخي بېدېدل دا د مسلمان خوب نه دی. وعلى الوجه استجاع الكفار، پړمخي پرېوتل دا د کافرانو خوب دی. ولو كان ممتلئا يخاف وجع البطن فلا بأس بأن يجعل وسادة تحت بطنه وينام عليها. کچیري یو چا نس خوږېدی، د نس د ډکوالي په وجه یا د یو بل تکلیف په وجه باندې چې تر نس یو شی لاندې کي پړمخي پرېوځي د ضرورت په خاطر باندې، نو پروا نه کوي. فلا بأس به، د لا بأس به دا معنا چې دا مکروه تنزیهي دی، ښه کار نه دی. نو په یو داسې ځای کې دي که څوک د نس څخه په تکلیف وي پړمخي پرېوځي تر نس کې یو شی لاندې کې چې څوک نه وي، نو بیا پروا نه کوي. خو بیا هم مکروه تنزیهي دی، بېدېدل ورباندې ستونزې لري. خو که یې څوک عادت جوړ کړي بیا خو ډېر خطرناکه دی. الفتاوا الهندیه 5 جلد 306 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.